او داسې حالات هم دي چې پیالې قدرې هم راکره نشته او نو بس په داسې حالاتو کې روان وي او ماشومانان هم دغه دلته دی خدای دې دي له ژوند د عمر ورکړي دي راله کپړې جوړې ماشومانو له راکړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال کوم چې واحد او یکتا دی. ګرانو عزتمندو کتونکو ما ټول عمر ستاسو په ماحول باندې خنداګان راوستي دي ښکلو ښکلې خندا پروګرامونه مې درلودي دي. نن چې کوم پروګرام دی دا زه یو بېوسه خلکو له راغلی یم چې ډېر بېوسه دي دې بېوسي به تاسو ته ښیم. دا کم پیم دی چې نه کومه ناسته ده دې ورکوټې ماشوم دی. هغه بیماري ده چې هغه بیماري ټکې زه په خوله باندې نشم ویلی. داسې خطرناکه بیماري ده. الله پاک د دې بیمارۍ نه هر څوک وساتي. دې چې کوم بیماري ده د ماشوم هغه کینسر دی. نو دې تر ته مونږ وضو سره مونږ خبرې ترې کوو چې دې علاج څنګه روان دی. چې دا ورور ما سره چې کوم ناست دی دا ماشوم دی د دې عمر څه کم از کم 2.5 کاله عمر دی. 3 کاله عمر دی او دې چې کوم دی کینسر بیماري ده. دې په علاج باندې دا ته خرچه راځي دومره خرچه په راځي د ځان خپل هغه سر سور چې کوم دی کورو هغه هم خرڅ کوم. اوس چې کوم دی کم کور کې چې دی ناستي دا ول ملګری فنا ور کړی ده دې کړه چې کوم دی شپې ورځې ته سبا کوي خپل هغه سر سور ځان لري کو خرڅ کو دې بچی د پاره چې دې بچی علاج پیو کوم خو بیا د بچی علاج د لپاره پیسې سره نه برابرېږي چې دې بچی علاج پیو کی دې چې کوم ستنې وهیا ناستنه سره ارتجی 12300 دا میاش کې سوستنه تاسو دا کې مونږه سلور لګولې بیا درې شوې اوس دوه دیږي او جی او تاسو مزدوري څه کوي څه کار روزګار مو دی؟ یاره جی زه خو پېښور کې موجوده وخت کې بس اومه و بس دندې ګاډې به رشکه به ورا سره رشکه مې چلوله بس دیاړي مزدوري م کوو رشکه م چلو سبزي منډی کې م کله نه کله فروټ منډی کې کار مار کوم فردوس کې او جی دا 12300 باندې کوم داستانه دا پیسې تاسو څنګه برابرېږي لکه بس دا خو سرګیجي بس د غریبۍ خو هغه سړي سره پرتی وي لږ ډېر ګور کپنا خو پې لګېدلی دی خو بس یار دوست یو ته جړه بل ته جړه بس تمه د الله نه کوو بس خدای پاک تکلیف راوستی دی خو دا چې منډه تړله زه وایم د دې نه بغیر نه کېږي بل څوک مې شته م نه که نه جي نه رور نه پلار څوک مې نشته. دې ماشوم ته دا بیماري کله نو لګېده څومره وخت شو پیدا شوی و نو دی دغه شانتې و تک زیړو په 3 مرز دا ما دم لبوت بجي پندو ته نو 3 پیرې لاړو زیړي دم والا نو هغه بیا ماته وي چې بهی دلته خو چې سیریس کسان راشي یا 2 پیرو کې ښایسته زوی 3 پیرې راغې دا ښه نه شو دا ته یې لارې شته بوځه بیا مې هلته داخل کړو نو بلډ بینک کې ولا ټیسټ میسټ وکړو نو هلته بیا موږ ته پته ولګېده او جا بس ډېرې منډې مو والي دي. کوم چې عمران خان شوکت خان هسپتال جوړ کړی دی نو ای ته تاسو وزټ نه کتلی ورته نه یې دلته خو چې موږ 2 پیرې لاړو خو هلته صرف دومره قدر کار دی چې هسپتالونو کې مو هغه حساب کتاب نه رهجي لکه یو خو د هسپتال یو لاهور کې دی یو دلته پېښور کې دی پېښور ته خو موږ لاړو بس هغې دا خبره وکړه چې بهی دا ماشوم به تاسو راولئ او دې ته به وینه خیږي او کوزېږي او لکه د دې بس دغه علاج دی موږ سره بل نشته لکه ټول عمر به دا مسله وي که نه نو بس دا خو موږ ډېر خلک تاسو به لیدلي وي چې 12-13 سال عمر بس د هغې بس هغه دومره سوري بوري شي په هغه وینه خېجولو کوزولو باندې شي خو دا ماجي دلته اسلام آباد کې وسټریچ کې هسپتال دی دی ځال ته بوځم جي په 12300 ورته ویکسین لګي 47 دانې ورته جي دا ما برابر کړې. اوس هم یو 4-5 دانې ویکسین پاتې لکه مثال انشاءالله چې دا علاج ډېر بهتر دی ډېر زیات ښه شو جي دی داسې نه و خو دا مستقل علاج دی جي دی به ښه شي جي ټول عمر دپاره. نو صحت کارډ مو نه جوړ کړی کوم چې ضرورت صحت کارډ ځاله جوړ کوي باندې علاج فري ده کېږي بس هغه خو جي بندي شوي دي جي او جي هغه ټایم کې بس مخکې وو هغه ټایم موږ ته پته نه وه بیماري لا ونه او اوس موجوده وخت کې بندي شوي دي جي او جي په علاج باندې کم از کم څومره پیسې راځي ډاکټران څه وایي؟ د دې علاج باندې جي تقریبا زما خو پیسې 7,30,000 روپۍ برابر شوي جي او جی په کور کې مې کټ نه پرې خیروري انو چې لکه دا واړه پکې سملی بس یو کور کې چې ټایم لاندې اچولې ده بس خپل ټایم پاس دا کور کې تاسو دلته ناسې یا د ملګري فنا در کړی ده دا زموږ ملګری دی او جی بس هغه له فنام را کړی ده منډه تړلم را سره د کلي کې ګرځو یو تم را لوي بل تم را لوي او جی تاسو چې کوم د کلي کې فاتح کېږي ته خو چې کوم ډېر خانان به موسیقي ډېر صاحب حیثیت والا به نو یې سره ولاړ نه دي سره سمنډه تړل سره نه وي مرګري نیم خورا سره ولاړ دی دا ملګری سره منډه تړل وي او هغه را
سره خپل طرف نه چې سکیږي خو لکه جی دا یو ټایم کار خو نه دی جی یو پیره بس وکړو کې دوه پیره بس وکړو ټول عمر خو څوک نشي کولی جی او د الله یې دې قدر وکړي خو لکه دې کلي کې یو ناظم صاحب دی هغه هم راسره لکه خپل طرف نه برابر دی تېره شوې ستانه کې راسره منډه تړله واله اوس هم راسره لږ ډېر دغه وکړو جی خو لکه دا خبره دی چې نور هم د کور مالي حالات داسې شوي دي چې بل کره ناست یو نو دا مرور دی خو لکه تکلیفات خوی کنه جی او جی ماشومان هم در پدر دي بس دا کور والا مې دا غریبه بس دا هم راسره ګرځي را ګرځي پوه شي یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا خپل خپلوانو عین دغه چې کوم دنو لاس دنه واغستو نه جی نه بالکل جی بس ماماګان خو مې شته خو بس هغې هم تاسو ته پته ده چې پردی ښځې راشي بس بیا د مور او پلار نه پکارېږي نن سبا نو کله چې سړي باندې سخته راشي نو خپل خپلوانو هر څوک د لاس ولي کله چې په روغ صورت باندې هر څوک به سره ولاړي تاویږي بدنه خو چې کله وغورځېدی په خاندان کې هر ځای کې ټول بدن لاس ولي که څنګه ما سره خو جي دغه ملګري یاران دوستان دغه عاجزان غریبان چې کم دي دي را سره منډه تړله وي د خپلو طرف نه خو ما سره هېڅ هم نه وي دغه شوي جي هغې خو چې خبر شوي دي چې دې باندې مجبوري ده نو موبایل هم نه اوچتوي جي او جي بس داسې حساب کتاب دی خپل د رابطې نمبر را سره لږ شیر کړي که څوک سره رابطه کول غواړي راتل غواړي خپل اډرس ښه جي ها زما اډرس جي موجوده وخت کې خو زه دلته یم او موبایل نمبر مې دی جي 0310 51 81 693 د خپل علاقې اډرس هم ورته لږ ووایه د علاقې اډرس جي اوس دا دې اډرس کینال روډ مصری آباد چوک جی او جی جی بالکل تاسو ته د روډ خبرې واورېدې چې په زموږ علاقې چې کوم دی نو کینال روډ او مصری آباد دا دې علاقې ده او د موبایل نمبر سره هم شیر کړو که څوک هم دې سره ودرېدل غواړئ نو بېشکه راتلی شئ دا د هغه جان ګټه ده دا وخت ما سره چې کوم دی نو هغه ماشوم دا د تاسو لیدلی ماشوم څومره ګل په شان ښکلی ماشوم دی افنان نوم یې دی ګل په شان ماشوم دی ده لا څه لیدلي هم نه دي پوه شوې دا دومره غټه بیماریو ته لګېدلې ده نو که څوک هم دې سره ودرېدل غواړئ نو بېشکه راتلی شي دې سره رابطه کولی شي دا وخت ما سره خوراکي هم نهسته دې سره دوه درې خبرې کوو خوراکي دا ټول موږ راغلي ستاسو ځای ته راغلي وو موږ د ماشوم د وکتو چې بیماریو ته لګېدلې ده تاسو څه ویل غواړئ څه غوښتنه کوئ چې زه دا وایم چې بس زما سره دې لاس امداد وکړي خلک ولې چې خپل هم شته شکر دی خو بس نه کوي لاس امداد را سره نه کوي نو زه دا وایم چې بس داسې شي چې بس زما را زوی الله تعالی ما سره امداد خلک وکړي چې زما دا زوی له الله صحت ورکړي زما ماشوم ښه شي بس زموږ لپاره دا غټه خبره ده خپل خپلونو سره لاس امداد در سره کوي که نه کوي نه نه جي نه کوي را سره او چیر وټې را ګاونډیان را لیږي هسپتال کې چې یو نو بس داسې خلک راله بس چې خپل مریض له روړي موږ له روړي نو او بس نن هم درېیمه ورځ ده چې دوی کوي او داسې حالات هم دي چې پیالې قدرې مړه کره نشته او نو بس په داسې حالاتو کې روان وي ماشومانان هم دغه دلته دی خدای دې دي له ژوند عمر ورکړي دي راله کپړې جوړې ماشومانو له راکړې کمل شي جی بالکل تاسو د خوراکي خبرې مو اورېدې روډ خبرې مو اورېدې په دې چې کوم دا نیستي ده کوم بېوسي ده نو دوی تاسو ته فریاد شیر کړو چې زموږ د ورکوټي ماشوم چې کوم دی 3 کاله عمر دی او د کینسر بیماري ده دې په علاج باندې ډېرې پیسې راځي دومره پیسې پرې چې دې ځان خپل هغه سر سورم چې کوم دی او کور او ارسې خرڅ کړل او اوس چې کوم دلته یو ملګري ولا فنا ورکړ دی دې کړ دی ردي دې کړ چې کوم دی شپې ورځې سبا کوي نو ما سره هغه ورور ولاړ دی ای سره خبرې ترې کړو چې په دې موقع باندې سوي نه ده او سوي غواړي السلام علیکم جی وعلیکم السلام السلام علیکم خیر جی ټاک دا سید جان چې دی د الحمدلله موږ سره وړوکی لوی شوی ډېر نر بادر انسان دی او اصل دا چې اوس غریب په مجبورۍ کې راغلی دی ګیر دی زه د دې خپلو ته هم خواست کوم کوم چې ښه برابر دي زه هغوی ته هم دا خواست کوم چې تاسو د الله د رضا دپاره او د خپل ځان دپاره دا سوچ وکړئ چې دا وخت په ما هم راتلی شي مونږ الحمدلله غریبان یو خو خپل وس داسې هم دا دی چې د دې کور والا زمونږ داسې ده لکه د بچې غونته کې خوراکۍ شانتې مونږ وله د خپل اولاد په شان پناه ورکړې ده الحمدلله او بیا به م ورکوله خو بیا هم زه هغه غټو خلکو ته چې د چا وس طاقت کیږي د الله د رضا دپاره د سره خپل نه راودرېږي خپل بچو ته دې ګوري چې دا زما اولاد دی په ما هم دا وخت راتلی شي نو هر سړي ته زه دا خواست کوم چې ستاسو ډېره مهرباني به وي چې دې ورور سره ودرېږئ خپه نه را چې سم وس کېږي هغه ورسره وکړئ چې د دا مشکلات الله حل کړي او د سر سوری نشته راغلی دی زمونږ بچی ده زمونږ خوراکۍ ده مونږ ولې پناه ورکړې خو خپل کور خپلي زما حکومت ته هم دا خواسته چې تاسو دوی له داسې څه وکړئ تا خو اوس پیکج یې راوښکي دي چې اپنا ګر او اپنے خواب نو اپنا ګر او اپنا خواب د دې خلکو لپاره پکار دی کم چې ضرورت نه دی د هغوی نه دی د دوی پکار دی حکومت ته زما خواست او خاص طور عمران خان ته
چې د عمران خان کارکون یم عمران خان سره زه خو منډې تړلې په پی ټی آی کې ما والی ټول خلکو ته پته ده زه هغه ته دا اپیل کوم چې ځان له درنه څه نه غواړم زموږ د ورور له سید جان له خامخا څه نه څه وکړې ټول کلي ته مې سلام دی ټول وطن ته چې تاسو د ټولو له ښه په نه راودرېږئ او د سره خپل لاس وکړئ چې دا مشکل اسان کړي مهرباني بالکل تاسو د ورور خبره ترې واورېدې چې دا سخته نن په دې د سبا موږ باندې مراتې شي نو مهرباني دوی کې هر څوک د صحابي حیثیت والا څوک هم چې کم دې سره ودرېدل غواړي نو تاسو ته دې اډرس شیر کو سره زم د توې مجدا په کینال روډ باندې مصری آباد باندې دی زید یا دې ملګری ولا فنا ورکړ دا الله پاک بدلم دې باندې اجر ورکړي ځکه چې غټ ثواب وکړو دې فنا ورکړ دا خپل ځکه ساتل دي ځکه چې خپل کورو نه چې نو خپل کورو خو خپل د بچی د پاره چې کم دي ارسنه ځان خلاص کو د بچی د علاج د پاره نو دې لمبر د سره موږ شریک کو پر سکرین باندې تاسو ته دې لمبر ښکاریه که څوک هم دې سره ودرېدل غواړي نو بهشکه راتلی شي دې تاسو خپل لمبر هم شریک کو په دغه لمبر دې سره بیا رابطه وساتئ اوس زموږ خبرونه سره ترسي چې چرته یې خوشاله اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ خوراکي زه د ورځم او ان شاء الله تعالی زموږ دا پروګرام چې کله مو چلیږي نو تاسو سره به څوک نه څوک ودرېږي او مرسته به سره کړي او زه بیا هم راځم تاسو ته پوسټ په هیر کوم ټیک د جې ډېر منډه شکریا